اوس رونو اودس پکې په کم اوبو باندې ټیم همداسې دی چې پوره کېدو کې نو زر زر ویم د باران اوبه دي په هغې باندې مو اودس کولی شي د خوړ اوبه دي په هغې باندې مو اودس کولی شي د لښتي اوبه دي په هغې باندې مو اودس کولی شي د چیني اوبه دي په هغې باندې مو اودس کولی شي د کوي د حوض د دریاب د سمندر اوبه په دې ټولو باندې اودس کولی شي اوس اوبه په کوم شي باندې رونو دا پلیتې ښه که یو سړی وی چې اورېږه د پاڼو نه اوبه وباسم یا د میوې نه اوبه وباسم یا د ګنو نه مې اوبه وښکلې یا د هندوانې نه مې اوبه وښکلې او په دې باندې به اودس وکړم په هغې باندې اودس نه کېږي ها د پاڼو نه د میوې نه د ګنو نه د هندوانې نه د دې نه که دې اوبه وښکلې په دې باندې اودس نه کېږي که په اوبو کې د یو شی پوخ که نو د اوبو درې صفته دي یو خوند رنګ او بوی نو که په دې کې په یو کې تغییر او بدلوالی راغلی نو بیا په هغې باندې اودس نه کېږي پخوا بیا چې دا مړې لامبه نو اوبو کې بیا دغه اچولې د بیرې دا پاڼې نو هغه د بیرې پاڼې چې واچې نو هغې سره ښه څپی راځي هغې سره په اوبو کې څه فرق د په اوبو کې پکې څه فرق نه راځي ښه رونو یو د بعضې وخت کې د حیوانات په کور کې اوسېږي ستا غوا ده ستا میخه ده ستا ګډه ده مړه څه څه بې درته نومونه اخلمه خو د کوم شي چې د غوښه خوړل ستا دپاره جایز شو غوا میخه ګډه چیلې نو که دا اوبه جوټه کي نو د دې په جوټې سره هغه اوبه هغه ناپلیتېږي نه هغه اوبه بلکل دا پاکې دي ښه د بني آدم جوټه بس پاکه ده انسان دی د ده جوټه پاکه ده برابره خبره که دی مسلمان دی او که دی کافر دی مسلمان دی د هغه هم جوټه پاکه ده که کافر دی د هغه هم جوټه پاکه ده که سړی دی د هغه هم جوټه پاکه ده که ښځه ده د هغه هم جوټه پاکه ده که په حالت د جنابت او د غټې بېاودسۍ کې دي هم جوټه پاکه ده او که ښځه په حالت د حیض کې ده او یا د نفاس کې ده جوټه هم پاکه ده خولی هم پاکه ده ښه اوس دا بعضې حیوانات داسې دي اوس چرګه کور کې اوسېږي نو دا چرګه خو په سوټو کې هم ګرځي نو که دا اوبو کې خلو یا خو ښکاره خبره ده چې په سوټو کې ګرځي نه به درله بیا اوبه به درله ګډې وډې کړي دغه رنګې کمې مرغۍ چې حلالې دي لکه زرکه شوه تارو شو یا تنظر شو یا طوطي شو څه به درته د یو یو نوملمه خو چې کمې مرغۍ حلالې د هغې جوټه هغه پاکه ده پلیته نه ده ښه هغه بېله خبره که یو پلیت شي کې مخوکه والي وي اوبو کې وي یا بېله خبره ده او که پلیت شي کې مخوکه نه وي والې نو په هغې باندې په اوبو کې څه فرق نه راځي بعضې وخت کې انسان موزې واچوي نو موزې چې د اودس وکړه نو اودس وکړې د هغې نه پس موزې واچوه بس بیا چې کلم بې اودسه شوې په هغې موضوع باندې مسه کوه مسه طریقه دا ده داخلي لاس دا ګوتې دا هم لمدې که د ګز دا هم لمدې که او دا ګوتې دا مې دلته کېښودې بره به راکاږې دا به دلته کېدې په دغه باندې به راکاږې په هغې موضوع باندې به راکاږې که په بوټانو باندې مسه کوې په بوټانو مسه جایز ده خو هغه بوټ باندې به مسه کوې چې د اودس د خپه اینځې او د کوم ځای پورې خپه اینځل لازمي دي چې هغه پکې پټوي لکه ګیټې اینځل فرض دي که نه نو چې داسې بوټان ستا په خپو وي چې په هغې کې ستا د خپټه سره د ګیټو دا پټه ده نو په هغې باندې مسه کولی شي د موضوع لاندې د جورابه چولې ده او موضوع په طهارت کامله او په پاکۍ باندې چولې دي نو په جورابه درته مسه نه ویم د موضوع لاندې جورابه دې واچوله په طهارت کامله او د پاسه یې په موزه چولې ده نو که د موضوع لاندې جورابه ده په جورابه مسه رانله په دغې موزه باندې ته مسه کوې په موزه باندې بلکل دا مسه دا جایز ده او که نه دا نور بوټانو لکه دا جاګر نو هغې کې ګورې ګیټې نه پټېږي په هغې باندې به مسه نه کوې نو د مقیم دپاره چې کوم سړی مسافر نه دی نو د هغه دپاره مسه دا یو شوا روز ده او د مسافر دپاره دا مسه 3 شوا روزه ده